د یوراج سینګ په اوور کې د شپږیزو راز څه و؟ د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی آلراونډر یوراج سینګ د خپل تاریخي ریکارډ په هکله په یو تلویزیوني خپرونه کې داسې وایي: په 2000 کال په 20 ورځ نړیوال جام سیالیو کې مو لوبه له انګلستاني لوبډلې سره وه. یوراج سینګ زیاتوي له یاد اور وړاندې مې له انګلستاني لوبغاړي انډري فلینټاف سره یو لفظي شخړه وکړه چې د یادې لفظي شخړې اصلي لامل له فلینټاف څخه په یو ور کې د زیاتو منډو اخیستل ول، خو د فلینټاف لخوا داسې راته وویل شول چې چندیانې ښه شاټونه دې ونه وهل او ځینې داسې خبرې هم وکړې چې د ادب له چوکاټ بهر وې. په دې خبرو سره مې له فلینټاف سره لفظي شخړه رامنځته شوه، خو لوبسار راغی او زموږ ترمنځ د لا زیاتې شخړې مخه ونیوله. یوراج سینګ زیاتوي چې له یادې لفظي شخړې وروسته د غټو شاټونو په فکر کې شوم. همغه و چې له فلینټاف څخه د ټولې غوسې زور مې له سټرایډ برایټ څخه وویست او یاد ریکارډ مې په خپل نامه ثبت کړ. د یادونې وړ ده چې د شپږیزو ریکارډ د 14 کلونو په تېرېدو سره تر اوسه چا نه دی مات کړی.